حاجی ماما و حاجی نظام خان د یارانو فرمایش آخر بخاوری سے سورات کدی ارچ پر وطن وګرځوما فستمونو مشورا ستمونو ماتوي د خلکو زړونه مسافری و دوری از وطن بس با دشت خاک ساران زیستن بس هزاران وطن مردن در آنجا وطنها بی کفن بسد فانجشنو میزان بچاکی سر میرا پورتکی ملنگ د دنیا و مای زچ سار د خوب پاسم اول سلام د کبر جنجانان کوي کجا میری که امرایت شوم چادر سیاهی شو میارد وزیر چادر سیاهی چی باشد تو آرو شو که من شاهی شو میارد فرمایش دا جاود خالق چې درې زرغانې بخشش کړي د ټولو یارانو فرمایش دی سترګې داستا سترګې زما دي ماته ته کله د یاري ویلې دي راځه چې دواړه سره ولاړ سو یا به یاران سو یا به تور خاورې سونای ما قربانی سری دروازه میشم نام بلسنگر دیوش بادر سویت بازار پروپرایتر ما قربانی سری دروازه میشم صدایت میشنوم استاده میشم صدایت میشنوم از دوری نیستی مثالی غنچه گل تازه میشم فرمایش دایدی صاحب زمانم دی داغ یاکوت خان است داغ یاکوت خان یا دوام
نکی بلند یکوما صفتونای فکر دسترگو سبالا کبالا دتل دی خالدی نشان راکه چه زمای حاجی ماما گلی یک دانه باشی چراغ روشن ارخانه باشی وای چراغ روشن خانه دوستان سر یک برشا ناستا نباشی وای جانانا دادی کوم عداتی عداتی چنوی یار که زور تور که جوابونای مینه میزوری که میل منا سوا مجمیل من مش پشتانه میل ما تا قدر ورکونای بکل ککای سفیدید رنگی ناخون آجی ماما چرا شیشتی جگر خون جگر خونی نکن فایده نداره دشمنای کور شود دیده نداره خپل ځان په اختیار کې لایو د جانان مینه سړی مرګ ته رسوي خیر که پر دې سم جانانه جانانه زه د پښتنې اکبر تا باندې لرم